ګران دوستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او د جامع په مرتن وي. ملګرو نن ورځ د سپاټ ټریډینګ اړوند یو مهمه مسله در سره شریک کوم. زیاتره کسان هر کله چې دوی غواړي په سپاټ کې سرمایه‌ګذاري وکړي نو دوی نه پوهیږي څنګه یو کوین انتخاب کړي او څه ډول تحلیل ور باندې وکړي. لنډ مهال لپاره کوم مسایل ضروری دي چې موږ یو کوین له ځان سره واخلو او د اوږد مهال لپاره کله چې موږ غواړو یو کوین له ځان سره واخلو کوم مسایل ضروری دي. دا ټول مسایل په همدغه ویډیو کې درته هم ویډیو تر پای پورې سره وګورئ. هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د دې ترڅنګ هغه کسان چې زموږ سره په ټیلیګرام چینل کې نه دي جوین شوي دغه ویډیو په ډسکرپشن کې او یا د نورو ویډیوګانو په ډسکرپشن کې کولی شئ زموږ د ټیلیګرام چینل لینک در سره جوین کړئ. راځو ویډیو پیلوو. د ویډیو د پیلولو څخه مخکې موږ دلته یو ترتیب برابر کړی دی سپاټ لپاره چې کله موږ غواړو یو کوین واخلو کوم مسایل ضروری دي. ګوره یو د کوین ټیکنیکل انالیسي موږ باید په لنډ مهالي ډول باندې هغه کوینونه چې غواړو د لنډ مهال لپاره له ځان سره وساتو واخلو باید موږ راسو ټیکنیکل انالیسس ترسره کړو. نو د ټیکنیکل انالیسس لپاره چې موږ په لنډ مهال ډول لپاره یو کوین له ځان سره اخلو باید 4 ساعته کیندلونو او دغسې یو ورځنی هم یو څه غوره راځي چې مثال موږ وغواړو د یوې 2 ورځو یا شپږو یا یوې هفتې لپاره یا حد اقل د 10 ورځو لپاره موږ یو کوین له ځان سره ساتو او بیرته یې خرڅو. مثال د خبرې هر کوین کولی شي تاسو تحلیل کوئ. لومړی خبره چې ضروري خبره هغه دا ده موږ باید دا معلوم کړو چې دغه کوین په ډاون ټرینډ کې ده او که اپ ټرینډ کې ده. دا مهمه مسله ده. ګورئ ملګرو دا ایویکس په نوم کوم کوین چې تاسو ګورئ له ډېر وخت راهیسې په ډاون ټرینډ کې ده. د دې مخکینی قیمت 55.95 ډالر و. اوسنی قیمت یې بیا 25 ډالره څه کم څه 25 ډالره ده. دا اخیري چې راغورځېدلی ده تقریبا په دغه ځای کې تر 14.44 پورې د دې قیمت یا 15 ډالر پورې قیمت راغورځېدلی ده. نو زموږ لپاره مهمه مسله څه شی ده؟ یو خو به تاسو دلته ټرین لاین رسم کوئ. ټرین لاین مو چې کله رسم کړو تاسو باید وګورئ چې دغه کوین په ډاون ټرینډ کې ده تر اوسه پورې او که اپ ټرینډ کې ده. ګورئ دا مهمه مسله ده. دا باید معلوم کړئ چې دا کوین په ډاون ټرینډ کې ده او که په اپ ټرینډ کې ده او یا په کانسولیډیشن موډ کې ده. ګورئ یوه مسله دا شوه او بل باید پټرنونه وګورئ چې دې کوین پټرن چې ده بولش پټرن کې قرار لري او که په بیرش پټرن کې قرار لري. اوس که چېرته موږ وګورو دغه له فالینګ ویج پټرن کې قرار لري او له دې څخه بیا کانسولیډیشن موډ اختیار کړی خو بالاخره دغه د ټرینډ بدل شوی دی. یعنی کانسولیډیشن موډ ته وخت له فالینګ دغه فالینګ ویج پټرن څخه کانسولیډیشن موډ اختیار کړی دی. بیرته له دې ځای څخه پورته خواته حرکت ترسره کړی دی یعنی کانسولیډیشن موډ کې ده. دا یو قوي سپورټ کار کوم باید دغه ځای کې موږ تیر کې هم موږ باید سپورټ کار کې وګورو. ګوره دغه ځای ته چې کله نږدې شوی ده که وګورو دا هم یو سپورټ کرښه ده او له دې څخه نه ده پرېښودل شوی. د څو ورځو لپاره یې قیمت راغورځېدلی ولې بیرته له دې برخې څخه پورته خواته تللی ده. دا د یوه مسله باید موږ وګورو چې په ډاون سایډ کې د کوین او که اپ ورډ موف ترسره کوي. یعنی که چېرته په داسې حالاتو کې قرار ولري چې هغه پورته خواته روان وي ممکن د دې قیمت هغه لوری بدل شي. ولې که په دا ډول حالاتو څخه وروسته دغه ډول یو کانسولیډیشن موډ اختیار کړو نو د کوینونو لپاره دا یو بهترینه او غوره خبره ده. او بله مسله کومه ضرور ده باید وګورو چې دا څه ډول پټرن یې جوړ کړی. ریورس هیډ اینډ شولډر پټرن ده او یا که بیرش پټرن ده. هر پټرن ګوره پټرنونو په هکله موږ ویډیوګانې جوړې کړې دي تاسو کولی شئ له هغه څخه استفاده وکړئ. یعنې که چېرته اوس وګورو دلته موږ دغه پټرن یو څه تحلیل کو نو هیډ اینډ شولډر انورس هیډ اینډ شولډر پټرن یې جوړ کړی ده. انورس هیډ اینډ شولډر پټرن دا یو بولش پټرن ده او هر کله چې یو کوین په خپلو کینډلونو کې دغه ډول یو پټرن جوړ کړي رامنځته کړي نو د هغه کوین قیمت پورته خواته تللی شي. ګورئ ملګرو که چېرته موږ اوس وګورو دلته دغه کوین په تحلیل کې دا هیډ اینډ شولډر پټرن رامنځته شوی. د سی په هکله هم ما له تاسو سره معلومات شریک کړي چې په ورځنیو کینډلونو کې دوی هیډ اینډ شولډر پټرن ته ورته یو پټرن رامنځته کړی ده. ریټیسټ هم ترسره شوی ده. ممکن موږ په راتلونکو څو ورځو کې 150 یا له دې هم پورته خواته حرکات ووینو د دغه کوین په قیمتونو کې. هر کله موږ په کوم ځای کې ګوره داخلېدلی څو هر کله چې دغه ډول یو پټرن رامنځته شو بولش او بیرش پټرنونه باید وپېژنو له هغه وروسته موږ تحلیل ورباندې کولی شو.
کله چې دلته د ریټیسټ مرحله تر سره سوله نو موږ بیا کولی شو په لان کې انټری وکړو. موږ لپاره دلته تاییدي رامنځته شي په کینډلو کې کولی شو موږ هغه د شارټ ټرم په خاطر باندې له ځان سره واخلو. بله مسله ضرور مسله دا ده چې موږ باید د یو ورځني کینډل او همدارنګه یوې هفتې کینډل دا باید د اوږدمهال لپاره یا حد اقل موږ د یوې میاشتې هغه کینډلونه هم وګورو د یو کوین تر څو وپوهېږو چې دغه کوین په کومه خوا باندې روان ده. ګورئ ملګرو دلته هم باید وګورو چې دا اوس په څه ډول حالاتو کې قرار لري. د هفتې کینډلونه یې څه ډول کینډلونه دي. که چېرته موږ دلته وګورو دا یو قوي سپورټ کار قیمته کړې ده. ممکن دغه کینډل د هفتې په دغو ځایونو کې کلوز شي. که چېرته دلته کلوز شي نو په راتلونکو هفتو کې ممکن د دې قیمت پورته خواته لاړ شي. اوږدمهال لپاره باید موږ اوږد ټایم فریمونه یعنې که موږ وغواړو یو کوین له یوې میاشتې یا شپږو میاشتو لپاره یا یو کال لپاره وساتو باید اوږد ټایم فریمونو څخه استفاده وکړو. او بله ضرور مسله دا خو موږ اوس ترسره کړه صحیح ده. یعنې موږ یو کوین اخلو د لنډ مهال لپاره باید 1 ساعته 4 ساعته 8 ساعته 12 ساعته دغه ټول ټایم فریمونو څخه استفاده کولی شو یا حد اقل د یوې ورځې هغه کینډلونو څخه یا ټایم فریم څخه هم موږ استفاده کولی شو. او بل موږ د کوین د اخیستلو څخه مخکې بي ټي سي ډامیننس باید وګورو. بي ټي سي ډامیننس یا د بیټکوین ډامیننس هم ضرور مسله ده چې د یو کوین په قیمت باندې اغیزه کولی شي. ګورئ بي ټي سی ډاټ ډامیننس دی به ورکوي ډامیننس به درته راواخلي. دغه ځای کې ډامیننس باید وګورو چې ډامیننس په څه ډول حالاتو کې قرار لري. اوس که چېرته موږ دغه د یوې ورځنیو کینډلونو ته واړو تر څو وګورو چې څه ډول حالاتو کې قرار لري او څنګه حرکت ترسره کوي. ګورئ د دې په هکله ما تاسو سره معلومات شریک کړي وو چې ممکن موږ په راتلونکو څو هفتو کې د بیټکوین دغه ډامیننس یو څه راوغورځېږي. دلته که چېرته وګورو فالینګ ویج پاټرن کې قرار لري چې بیریش پاټرن دا ممکن د دې قیمت په راتلونکو ورځو کې راوغورځېږي ځکه ټایم فریم موږ لوی ټایم فریم استعمال کړی ده. یعنې که وګورو د یوې ورځې ټایم فریم څخه موږ استفاده کړی چې دا اوږدمهاله توګه د یو کوین پر قیمت باندې تاثیر درلودلی شي. اوس که چېرته وګورو دلته ریټیسټ یعنې تاییدي رامنځته شوې ده. فالینګ ویج پاټرن څخه یې بریک ډاون کړی ده او له هغه څخه وروسته ریټیسټ مرحله یې ترسره شوې ده او بیرته یې په ښکته خواته راغورځېږي. که چېرته اوس دلته موږ وګورو بله مسله که چېرته دلته بیا یو ځل موږ لاړ شو دلته ریټیسټ وکړي او بیا ښکته خواته زموږ لومړنی ټارګټ به شاوخوا تر 80 پورې وي. همدغه ځای به زموږ لپاره ټارګټ وي 80% پورې راغورځېدلی شي. ولې دا په کومو حالاتو کې موږ باید بیټکوین هم ورسره وګورو. که چېرته بیټکوین هم راوغورځېږي او د بیټکوین ډامیننس هم راوغورځېږي بیا د الټ کوینونو لپاره کوم خاص تاثیر نشي واردولی. ولې ممکن په ځینو لویو مارکیټ کیپ کوینونو باندې تاثیر ولري خو په کوچنیو مارکیټ کیپ کوینونه هغه کوینونه چې مارکیټ کیپ یې کوچنی ده پر هغوی باندې دومره خاص تاثیر نشي درلودلی. نو که چېرته ریټیسټ اوس بیا ترسره شي بیا یو ځل پورته لاړ شي دغه ټرینډ لاین سره ټچ پوینټ رامنځته کړي او له هغه وروسته په ډاون سایډ باندې حرکت ترسره کړي ممکن موږ تر 80 پورې همدغه ځایونو پورې د بیټکوین ډامیننس قیمت وګورو. خو که چېرته بیټکوین 2000 قیمت هم لوړېږي او د دې 2% یا 1.5% د دې فیصدي رالویږي د بیټکوین د ډامیننس دا به د الټ کوینونو لپاره یو غوره او ښه خبر وي. او بله مهمه مسله هغه د ای ټي ایچ انالایزر یعنې د ایتھیریم انالایزر. صحیح ده باید ایتھیریم هم وګورو چې په څه ډول حالاتو کې قرار لري ځکه د الټ کوینونو لپاره مهمه مسله هغه ایتھیریم ده. موږ په اوږدمهاله توګه مثال سرمایه‌ګذاري کوو یا په یو کوین راسره اخلو ایتھیریم نه اخلو. ولې ایتھیریم وګورو؟ د دې لپاره یې ګورو چې ایتھیریم د الټ کوینونو لپاره ډېر مهم ده. هر کله چې ایتھیریم پمپ کوي دا په یاد ولرئ الټ کوینونه هم پمپ کوي. ګورئ اوس که چېرته موږ راسو دلته ایتھیریم انالایز ترسره کړو د ډاون ټرینډ څخه له ډېر اوږدې مودې راهیسې په ډاون ټرینډ کې ده. چېرته دلته وګورو موږ تقریبا د 2024 ډسمبر له جمعې راهیسې دا په ډاون ټرینډ کې ده ان تر اوس د اپریل تر د 2025 د اپریل تر 9مې نیټې پورې په ډاون ټرینډ کې وو. له هغه څخه وروسته دغه قیمت خوا تغییر شوی ده. او همدارنګه دلته که چېرته موږ اخلو باید په 4 ساعته او د دې ترڅنګ په ورځنیو کینډلونو کې وګورو. چېرته وګورو دلته یو بول پاټرن رامنځته شوی له دې څخه بریک آوټ کړی ده. ممکن په راتلونکو څو ورځو کې موږ وګورو د دې قیمت تر 3000 شاوخوا پورې لاړ شي. او بل د ایتھیریم لپاره باید موږ سی ام ای ګیپ وګورو. ایتھیریم لپاره سی ام ای ګیپ موږ څه ډول کتلی شو؟ ای ټي ایچ
1 به ولیکئ. صحیح ده. ETH1 چې تاسو وکتو دلته ګورئ CMA gift تاسو کولی شئ دلته وګورئ. دا د ایتریوم لپاره CMA gift ده او ما په ټلګرام چینل کې دا تحلیل کړی هم ده. نو دغه CMA gift له 2904 څخه تر 3050 یا 850 شاوخوا پورې قرار لري چې ممکن پر راتلونکو ورځو کې تر دې ځایه پورې قیمت لاړ شي. وروسته به بیا انالایز ترسره کوو، ممکن بیرته له همدې ځای پورې فل باک ترسره کوي او له هغه څخه وروسته بیا پورته لاړ شي. خو دا حالاتو پورې تړلی ده او انشاءالله هغه به بیا په ټلګرام چینل کې معلومات درسره شریکوم. بله مهمه مسله هغه DeFi Llama ویب سایټ ده. DeFi Llama ویب سایټ په هکله ما له تاسو سره مخکې هم معلومات شریک کړي وو چې دا یو مهم ویب سایټ ده. راځو مثال DeFi Llama ویب سایټ ته. DeFi Llama ویب سایټ موږ یو څه اخلو له ځان سره، نو کوم مسایلو باندې باید خبرې وکړو. د دې په هکله معلومات درسره شریک کړو. TVL ضرور ده چې باید موږ TVL ته یو خاصه پاملرنه وکړو د DeFi Llama په ویب سایټ کې د یو کان. ښه DeFi Llama ګوره دا سرچ کوئ، ما ډېر د دې په خاطر په لومړي سر کې راخلي DeFiLlama.com. صحیح ده. کله چې دلته راغلو Total Value Locked TVL Total Value Locked معنا ده مونږ یو کوین اخلو، دلته سرچ کوو. زیاتره کوینونه نشته، مونږ باید هغه کوینونه چې اخلو باید مهم او ټاپ کوینونه واوسي. DeFi Llama مثال مونږ سونیک کوین اخلو، کولی شو د هغه د TVL وګورو. TVL ورځ سره بلې لوړیږي چې دا کیدلی شي دغه کوین قیمت نور هم پورته لاړ شي. د دې په هکله ما له تاسو سره د اپاتوس او همدارنګه د سوی او د دې ترڅنګ د سی د ټولو کوینونو TVL په هکله معلومات درسره شریک کړي وو. مونږ آوټفلو دغه ټول مسایل هم کولی شو وګورو. دغه والیوم هم وګورو. په 40 ساعته کې والیوم هم ضروري ده چې څومره والیوم په تیرو 40 ساعتونو کې ترسره شوی ده. دلته ټول معلومات تاسو کولی شئ وګورئ. خو زموږ هدف DeFi Llama ویب سایټ کې هغه TVL ده. هر کله چې موږ یو کوین اخلو ضروري مسله ده چې باید TVL لوړ واوسي. د دې لپاره چې موږ په اوږدمهاله توګه په هماغه کې سرمایه‌ګذاري کوو دا مسله ډېره ضروري ده. هر کله چې یو کوین اخلو باید TVL یې وګورو چې د دې TVL لوړیږي او که کته خواته راځي. دا د بله مسله. د DeFi Llama ویب سایټ په هکله خو معلومات وکړو. اوس بله مسله هغه د لونر کرش ویب سایټ په هکله پاتې ده. لونر کرش ویب سایټ ګورئ دلته ما دا لیست برابر کړی. لونر کرش ویب سایټ څه ډول تاثیر ورباندې لري. هر وخت چې یو کوین فهم کوي ممکن لونر کرش ویب سایټ کې د هغه په هکله ډېر پوسټونه ترسره شوي وي، یعنې دغه د سوشل میډیا له اړخه په دې کې معلومات راجمع کیږي او بیا خپریږي. لونر کرش ویب سایټ کې ما خپله یو کوم ځان لپاره اکاونټ نه دی جوړ کړی، خو کولی شو له دې څخه استفاده وکړو. هغه کوینونه چې په دې ویب سایټ کې ډېر پوسټونه ورباندې کیږي، معلومات ورباندې خپریږي، ممکن دغه کوین په راتلونکو ورځو کې یو لوی حرکات ترسره کړي. دلته کولی شئ تاسو ځان لپاره اکاونټ پکې جوړ کړئ. ما اوسه پورې کوم اکاونټ نه دی پکې جوړ کړی ځکه زیاتره وخت زه د لونر کرش ویب سایټ څخه په موبایل کې استفاده کوم. نو د اکاونټ جوړول یو څه وخت نیسي. انشاءالله کوو بیا به یو کوچنی ویډیو ورباندې جوړه کړو د لونر کرش په ویب سایټ باندې. دا مهم ویب سایټ ده. کولی شئ د یو کوین په هکله تاسو هغه په هکله معلومات وپلټئ او بیا که چېرته مثال په دې کې معلومات ښه معلومات او مثبت خبرونه کولی شئ له ځان سره یې واخلئ. او بله مهمه مسله تاسو باید ایکس یا ټویټر پاڼه هم ولرئ. هلته هم د کوین مارکیټ کیف یا نورو مشهورو ویب پاڼو له لارې مهم معلومات خپریږي چې کولی شو موږ هغه له ځان سره واخلو. ولې په هغه کې ډېر داسې سکیم کسان هم سره دي، هر وخت وایي دا کوین به همدغومره فیصده پمپ وکړي، خو نه، باید خپل تحلیل هم ورباندې وکړو. بله مسله fear in grade index. fear in grade index تاسو کولی شئ په مثال باینانس کې هم وګورئ یا په ګوګل کې هم وګورئ. راسئ دلته ګوګل کې سرچ کړئ fear in grade index. fear in grade index ګورئ دا کولی شئ تاسو وګورئ. fear in grade index ګوره دومره مهمه خبره هم نه ده، ولې دومره تاثیر ورباندې درلودلی شي. کولی شو موږ په کوین مارکیټ کې هم وګورو fear in grade index. نو اوس مثال موږ دلته راځو یو کوین اخلو یا سرمایه غواړو په سپاټ کې په پول کې سرمایه ګذاري وکړو. دې ته یې نه ګورو مثال دا کوم کوین ده دا کوم کوین ده، خو له هغه څخه مخکې باید دغه مسله موږ باید جدي وګڼو. هر کله چې دغه برخې ته شینوالي ته څومره موږ نږدې کېږو، ګورئ دغه تور ډاټ شینوالي ته چې څومره نږدې کېږي یا دغه شمېر زیاتېږي، مثال 90 ته خېږي، 80 ته 15 ته خېږي، په هماغه اندازه باندې موږ باید له سرمایه ګذاري څخه لرې اوسو او په سپاټ کې سرمایه ګذاري ونه کړو. ولې تاسې فکر وکړئ. خپله د دې په هکله ما له تاسو سره په ټلیګرام چینل کې پوسټ شریک کړی و چې
د فیر اینډ ګریډ انډیکس 15 ته رسیدلی، یعنی د ویرې کچه بیخي زیاته شوې ده. په هماغه وخت کې بازارونه څومره خراب وو او اوس وګورئ بازار اوس که سوی ده د فیر اینډ ګریډ انډیکس فیصدي 6 ته رسیدلی ده. نو اوس دغه وخت په نسبت باندې د سرمایه‌ګذاري لپاره ښه وخت نه ده. که چېرته موږ د 2021 کال تاریخ وګورو په هماغه وختونو کې کله چې آل سیزن پای ته رسېده 95% ته د فیر اینډ ګریډ انډیکس رسېدلی وو. هماغه وخت کې چې چا خرید کړی وو او خرڅ کړل هغوی په ګټه کې وو، او هغه کسانو چې مثال خرید کړی وو په مثال د فیر اینډ ګریډ انډیکس په 100 کې وو خرید کړی وو، خو دوی وساته تر 95 پورې د فیر اینډ ګریډ انډیکس ورسېده، دوی بیا هم هغه شیان ونه پلورل کوم شیان چې دوی له ځان سره اخیستي وو. دا د دوی لپاره په زیان سو او بیرته مارکیټونه ورباندې راوغورځېدل، تاوان کې شول، یعنې کومه ګټه یې چې کړې وه هغه یې له لاسه ووتله. ښه ملګرو، بله مسله یوز های ټایم فریم. مثال موږ باید له های ټایم فریم څخه استفاده وکړو. د په هکله هم یې تاسو ته معلومات درکړو. بل د کوین فنډامنټل انالیسس ده، پارټنرشپ ده، ټیم ده او منیجمنټ ده. ګورئ فنډامنټل انالیسس کې موږ باید کوین مارکیټ کیپ یا کوین ګیګو اپلیکیشن وګورو. کوین مارکیټ کیپ یا کوین ګیګو اپلیکیشن فکر کومه له ما څخه دلته وتلی ده. ښه، په هغه کې کوم مسایل ضروري دي؟ کوین ګیګو یا همدارنګه کوین مارکیټ کیپ کې موږ کولی سو ټول معلومات یې وګورو. د یو کوین مثال څومره سپلای لري، څومره ویشل شوي ده، یعنې دغه سرکولیټینګ سپلای، ماکس سپلای، ټول اف ډي وي، دغه ټول مسایل په هغه کې موږ کولی سو وګورو. دلته اوس مثال کې چېرته فکر کومه دلته اوس شاید راواخلي، راځو مثال دلته مارکیټ اوورویو، دلته ویب سایټ کې ستا مثال د یو کوین په هکله موږ معلومات کتلی سو. یو بله مسله رښتیا د آل سیزن انډیکس هم ضروري ده. آل سیزن انډیکس هر کله چې تاسو غواړئ په الټکوینونو کې سرمایه‌ګذاري وکړئ، دا هم یو ضروري مسله ده چې تاسو باید په دغه مسایل له ځان سره وګورئ. هر کله چې د بیټ کوین سیزن وي تاسو کولی شئ په الټکوینونو کې سرمایه‌ګذاري وکړئ. ولې هر کله چې د الټکوینونو سیزن کېږي، آل سیزن موږ دغه برخې ته رسېږي، د الټکوین سیزن ته راځو، باید هېڅکله په الټکوینونو کې سرمایه‌ګذاري ونه کړو، ځکه شاید وروسته له دې څخه بیا د بیټ کوین سیزن شروع شي. هر کله چې موږ په دغه ساحو کې اوسو، یعنې دغه اوس وخت لپاره موږ کولی سو سرمایه‌ګذاري وکړو د اوږد مهال لپاره. هر کله چې دغه سیزن یعنې د بیټ کوین سیزن وي، موږ کولی سو په الټکوینونو کې سرمایه‌ګذاري وکړو. دلته وګورئ د بیټ کوین سیزن تر اوسه پورې آل سیزن نه دی شروع شوی. هر کله چې دغه کچه څومره راکمیږي، مثال اوس 26 ده، 100 ته رارسېږي، 15 ته رارسېږي، کولی شئ سرمایه‌ګذاري وکړئ په الټکوینونو کې. ولې که چېرته دغه کچه تر دې پورې رارسېږي، یعنې تر 80 نو بیا به الټ سیزن وي، یعنې 15 پورې رارسېږي، بیا د الټکوینونو به ډېر لوی فنډ کړی وي، بیا ما داخله کوي په الټکوینونو کې. نو اوس مثال موږ د یو کوین تحلیل کوو، د هغه په هکله معلومات ترلاسه کوو. هغه کې موږ کولی سو د هغه پارټنرشپ وګورو. که نور تاسې هېڅ نشئ کولی، لاړ شئ چاټ جي پي ټي ګورئ، اسانه طریقه همدغه ده. تاسې هېڅ نه ورباندې پوهېږئ، نه په انګلیسي مثال پوهېږئ، نه بله مسله باندې تاسو پوهېږئ چې اوس موږ خرید وکړو دغه کوین له کومو مؤسسو سره، له کومو شرکتونو سره پارټنرشپ لري، دغه ټول مسایل ورباندې تاثیر درلودلی شي. لاړ شئ له چاټ جي پي ټي څخه تاسو مرسته وغواړئ چې مثال د رینډر په هکله ماته معلومات راکوي. رینډر کوین له کومو شرکتونو او مؤسسو سره اړیکې لري او څوک یې تر شا ولاړ دي. که چېرته په پښتو باندې تاسو دغه ټایپ ورته وکړئ، تاسو ته ټول معلومات درکوي. ناویډاله کمپنۍ سره دوی شریک دي، دوی له دې سره پارټنرشپ اعلان کړی ده، د سی ای لوري کوم خاص مشکل نه لري، ټول معلومات درکوي. یعنې لنډه خبره همدغه ده. دلته ما سره هغه اپلیکیشن نشته د کوین مارکیټ کیپ، نه پوهېږم راسره اوس وتلی ده. ښه، په همغه کې تاسو ټوټال والیو هم کتلی شئ، ټول معلومات یې کتلی شئ. او د دې ترڅنګ باید موږ ټوکن انلاک دا ویب سایټ هم باید وګورو. د دې په هکله ما تاسو سره ویډیو شریک کړې ده، په هغه کې کولی شئ ټول معلومات ما ورکړي دي. ټوکن انلاک کې تاسو وګورئ چې دغه کوین چې زه اخلم په راتلونکو څو ورځو کې به کوم ټوکن نه انلاک کوي. دا مهمه مسله ده. که چېرته ټوکن انلاک کوي په ډېره فیصدي سره شاید د دې کوین قیمت راوغورځېږي او تاسو باید صبر ولرئ. خو په هماغه ورځ باندې مستقیما نشي کېدلی چې حتما دې په هماغه ورځ باندې د دې قیمت راوغورځېږي. شاید یو 2 ورځې یا یو هفته ونیسي چې د دې کوین قیمت راوغورځېږي. که څه هم ټوکن انلاک ترسره سي، بیا هم یو څه وخت نیسي
چې د دغه کوین قیمت راوغورځيږي. نو ټوکن انلاک په حق لا ویډیو ستا هغه کولای شي ګورئ دلته اوس ویډیو ډیره غټیږي یا لویږي چې ټول معلومات هغه کې لږ شریک کما. او بل انفلیکشن ریټس دا هر کله چې انفلیکشن ریټس په حق لا دا تغییر خوري د دې په حق لم تاسو غواړئ مثال معلومات ترلاسه کړئ ښه خبره ده چې یو خو mystery.io په نوم دغه ویب سټ څخه استفاده کوي خو په دغه کې هم معلومات نشته. ما دا معلومات وکړل ډیر معلومات وکړو په دې ویب سټ کې هم دقیق معلومات نشته د سټیکینګ ریوارډ او انفلیکشن ریټس. ګورئ هر کله چې د سټیکینګ ریوارډ تاسو لار سي چټ جی پی ټی نه بیا د پښتني کوي هر وخت چې مثال مشکل کې ګیریدل یا خپل تحلیل کولای نه سي ساده لار هم دغه ځکه د دې خاطر د خبره تاسو ته کومه سټیکینګ ریوارډ فیصدي چې زیاته وي نسبت انفلیکشن ریټس ته دا د یو کوین لپاره ښه خبره ده او کېدلای شي قیمت یې پورته خواته لاړ شي په راتلونکو یعنې اوږدمهاله توګه. ولې که چېرته انفلیکشن ریټس زیاتېږي شپږ کېږي او سټیکینګ ریوارډ 3 کېږي یا 3% کېږي دا یو ورس حالت ده په کریپټو مارکیټ کې د یو کوین په اخیستلو کې یعنې خراب حالت ده. نو تاسو به داسې نه کوئ. هر کله چې سټیکینګ ریوارډ فیصدي زیاته وي تاسو کولی شئ هماغه کوین له ځان سره واخلئ. ښه خبره دا ده چې دا هر وخت د تغییر په حالت کې وي او په کوم ویب سایټ کې دقیقاً د دې په هکله معلومات نه وي غیر له یو څو کوینونو څخه د هغې په هکله معلومات وي نور نه وي د دې کوینونو په هکله. او بل موږ باید د سرکولیټینګ سپلای چې ټوټل ټوکن او همدارنګه دغه ټول معلومات باید وګورو څومره سپلای لري څومره ټوکن یې لاک دي انلاک دي دغه ټول مسایل په هغه ویب سایټ کې ستا دغه په هکله پوره ویډیو ستا چې کولی شئ په هغه هکله معلومات ترلاسه کړئ. او بل مارکیټ کیپ رینکینګ کیف رینکینګ هم ضروری ده یعنی که چېرته موږ غواړو یو کوین له ځان سره واخلو رینکینګ یې باید وګورو چې څومره سرمایه‌ګذاري پکې شوې. مثال بیټ کوین چې د مارکیټ کیپ له نګاه نه لومړی نمبر یا نمبر 1 کوم اسیټس ده د په کریپټو مارکیټ کې او اوس په نړۍ کې 15 اسیټس ده یعنی چې ډېره سرمایه‌ګذاري ورکې شوې ده. او همدارنګه موږ دغه مهمه مسله ده چې دا هم د خلکو باور ور باندې کوي او د پروژې په قویوالي باندې دلالت کوي. که چېرته موږ ټاپ کوینونه وګورو که چېرته ډمپ رامنځته شي په مارکیټ کې دوی په دې سره بیرته ریکور کېږي. او اف ډي وي کې دا اوس په څه معنی باندې ده کوینونو ټوله سپلای بازار ته مثال چې راشي نو موجوده قیمت پر اساس باندې چیرته ټوله سپلای راسي د دې قیمت به یا ارزښت به څومره وي. نو د دې لپاره یو فارمول شتون لري. ماکس سپلای به راواخلئ مثال 10 بیلیونه ده او فرایز یې اوسنی قیمت یې 15 سنټه ده. اف ډي وي د فارمول په اساس 10 بیلیونه ضرب 0.15 سنټه مساوي 3.15 بیلیونه چې ټول اندازه همدغه ده. او د دې ترڅنګ ګوره سرکولیټینګ سپلای چې د ټوټل ټوکن which are available in the market and still active هغه اندازه ټوکن چې اوس په مارکیټ کې شتون لري او فعال دي تر اوسه پورې فعال دي. بل ماکس سپلای چې reduce in the future ګورئ ماکس سپلای that will reduce in the future یعنی په راتلونکي کې به دغه ټوکن آزاد سي او خلاص بسي. دا هم ضروری مسله ده. او د دې ترڅنګ دا تاسو کولی شئ وګورئ په کوین مارکیټ کې به ساده او اسانه طریقه ده. په ټلګرام چینل کې شاید زه معلومات در سره شریک کړم. Total supply these tokens are already produced but it didn't come to the market. ګوره دغه ټوکن چې دي مخکې له مخکې تولید شوي دي منځته راغلي دي ولې مارکیټ ته دغه ټوکن لا تر اوسه پورې په پوره ډول نه دي ویشل شوي. نو دا هم تاثیر ورباندې لري. ګورئ تر اوسه پورې چې په ټوله یعنی ټوټل سپلای تقسیم شوی ده هغه د یو شیبا کوین ده فکر کوم یو دوج کوین ده او بل بیټ کوین ده دغه کوم ټوکن نه لري چې پاتې دی وي یعنی لاک شوي دي هیڅ ټوکن یې په دوی نه دي پاتې شوي ټول ویشل شوي دي. نو دغه کوینونه هم تاثیر ورباندې درلودلی شي او ورځ تر بلې د دې کوینونو قیمت پورته تللی شي ځکه دغه د دوی ټوکن نور په مارکیټ کې نه دي پاتې او ټول ویشل شوي دي او اخیستل شوي دي. دا مسایل ډیر ضروری دي. او د همدارنګه موږ د نیټورک ترانزیکشن هغه سپیډ هم کتلی شو په دغه بلاک چین comparison.com کې کولی شو موږ هغه کوینونه چې هغه لیر غوندې خپله یوه شبکه وي لکه سی یا سولانا یا ایثیریم چې خپله یوه شبکه ده کولی شو په همغه کې موږ وګورو چې د ترانزیکشن فی څومره دي. که چېرته اوس موږ وګورو د سوی د ترانزیکشن فی زیات ده نو په دې خاطر باندې یعنې په تیزۍ سره ده نو ځکه ورځ تر بلې خلکو اعتماد په دې شبکه باندې زیاتېږي او خلک د خپلو ترانزیکشنونو لپاره د فیسونو د ترانزیکشنونو لپاره ټول همدغه انتخابوي. نو
مهمه مسله چې تاسو دغه هیڅ نشئ کولای هغه دا ده چې تاسو ټوټل ولیو لاکټ باید وګورئ او ټیکنیکل انالیسس تر سره کوي هغه د بیټ کوین د همغه کوین او د دې ترڅنګ د ایتریوم دغه مسایل نو که تاسو هیڅ نشئ کولای سو موږ په ساده ډول دغه کوم شان مې تاسو ته وښودل یعنې دغه سپلای او دا شان تاسو سره یو څه ګډوډ کوي مو نو کولای سئ په لنډمهال ډول باندې کوم کوینونه چې ځان سره غواړئ واخلئ په 6 ساعته 4 ساعته دغه یا 2 ساعته دغه کوینونو کې دغه ټایم فریمونو کې کولای سئ هغه وګورئ چې په کومه خوا باندې ځي بولیش پیټرن یې رامنځته کړی بیریش پیټرن یې رامنځته کړی په ریزिस्टेंस او سپورټ لیول کې قرار لري په ټرین لاین کې چلیږي دغه ټول مسایل ګوره ټرین لاین په هکله هم ستراتیژي ده کولای شي د هغه څخه هم استفاده وکړي د یو کوین په ټیکنیکل انالیسس کې او د دې ترڅنګ کولای شي د بیټ کوین ډومیننس وګورئ او ایتریوم حرکات تر وګورئ یعنی که نور هیڅ نشئ کولای همدغه کولای شي او په اوږدمهاله توګه که غواړئ یو کوین له ځان سره واخلئ راسئ ټي وي ایل وګورئ که نور هیڅ نشئ کولای دغه نور معلومات ستاسو لپاره سخت وي راشئ ټي وي ایل وګورئ هر کله چې ټي وي ایل وړیږي نو دغه کوین ارزښت پر راتلونکي کې پورته کېدلی شي او د دې کوین قیمت پورته کېدلی شي دغه مسایل ضروری او اړین مسایل دي چې له تاسو سره معلومات شریک کړئ ان شاء الله که کوم دغه مسایل باندې نه پوهېدلی کولی شي په ټلیګرام کې هم میسیج وکړئ ان شاء الله په همغه کې به هم له تاسو سره معلومات شریکوم نو دغه زموږ د نن ورځې ویډیو په الله مسپارم خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو تر زده کړي وي ان شاء الله په راتلونکي کې به دغه ډول نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړم ښه ده او آباد اوسئ